افسوس یار دې کنجري هم د سعودي د شو افتتاح وکړله او دې دولت اوس وګورئ د دولت وګورئ د پیسې پرې ورخري. افسوس یار ډېر زیات خفه شومه. دا ویډیو چې ما وکتل زه ډېر زیات خفه شوم. ما وی چې تاسو سره هم شریکه کړمه چې الیشا 007 سعودي شو ته لاړله، په سعودي کې د شو افتتاح وکړله. په پیل ځل باندې یو مسلماني په سعودي کې د شو افتتاح وکړله، اول ته یې شو وکړله. افسوس یار په کومه خاوره باندې چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم پیدا شوی دی په هغه خاوره باندې د کنجر افتتاح وکړله. افسوس یار ډېر زیات خفه شوم، ډېر زیات. بیا مونږ وایو زلزلې راځي او توفانونه راځي او عذابونه راځي. نو عذابونه به نه راځي یار چې داسې حل جوړوي، نو عذابونه به نه راځي. یوې مسلمانې په سعودي کې شو کړله، یعنې د دې نه مخکې نادیاګل نازي اقبال ته هم د شو آفر شوی خو هغوی کینسل کړلو او دې ظالمي هغه آفر ډن کړلو او سعودي کې شو کړل اخر کار. او دې پښتون ته وګوره یار ډېر زیات خفه شوم. دې پښتون به د پیسې څونه عمر کې ګټلې وي، یعنې خپل کور ته به خرچه نه لګي او دغسې په دې ډمې باندې پیسې خري. یا زه ډېر زیات خفه شوم. شاهد انور هلته یو خبره صحیح هم کوي، یعنې هلته شیخ غلامي وکړي او بیا دلته داسې په خلکو باندې دغه کړي، په کور کې به یې ښځه او بچي په کوم حال باندې وي او دا دلته پیسې په ډمانو باندې خري. دا به د څومره په سختو باندې ګټلې وي. افسوس یار ډېر زیات خفه شوم. دا ټیم چونکې د ویډیو هغه هم نه خو ما وی زه تاسو د ویډیو شریک کړم ځکه دا ویډیو ما وکتل. ما زه نن تاسو هم شریکه کړم یار چې دا 07 د مال حسین نوم هم نه راځي خو دا سعودي تللی، یعنې هلته یې شو کړې ده. نو که ویډیو هم خوښ شوی ویډیو لایک کړئ، سید جان افیشل چینل ورسره داسې ویډیوګانو دپاره سبسکرایب کړئ. اوس ما ته راکړئ اجازت و. د لوی الله په امان.